د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست په پلازمینه کابل کې د خلکو د هوساینې په موخه درې نورې کاري څانګې پرانیستي او د دغه څانګو له پرانیستلو سره له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکو ته په یوه اونۍ کې نوبت رسیږي. د پاسپورت عمومي رئیس عبدالکریم حاسب د دغه څانګو د پرانیستلو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د دغه څانګو لومړی یې دارالمان کې پخواني پارلمان ته څیرمه، دویمه یې په قلعه زمان خان کې د شاداب ظفر په بلاکونو او دریمه یې په تنگي ترخیل کې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست په پخوانۍ ودانۍ کې موقعیت لري او د هیوادوالو ډیری ستونزې به ورسره حل شي. مرکز کابل کې د پاسپورت د ریاست درې څانګې خلاصېږي. دلته الحمدلله مونږ محترمو مراجعینو ته هر قسمه اسانتیا په نظر کې نیولې ده. دلته د نارینه مراجعینو لپاره د زنانه مراجعینو لپاره هر چا ته ځان ته جلا انتظارګاه ده. په دغه غونډه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل چې په تیرو 2 کلونو کې د پاسپورت اخیستلو په برخه کې هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې اوس د دغه څانګو په پرانیستو سره به د یادو ستونزو د حل ترڅنګ خلکو ته په ګڼو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. امارت اسلامي افغانستان د افغانستان سرپرست حکومت ژمن دی چې خلکو ته په ټولو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. پاسپورت اخیستل چې د هر هیوادوال حق دی، موږ ژمن یو چې دوی ته دا سهولت رامنځته کړو. په تیرو کلونو کې ستونزې زیاتې وې او په ټول کابل کې د پاسپورت د ویش یوازې یوه څانګه فعاله وه چې له نیکه مرغه اوس 3 نورې هم اضافه شوې او دغه څانګې له ټولو امکاناتو څخه برخمنې دي. ورته مهال د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د پاسپورت اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي او په میاشتو خپل نوبت ته په تمه وي. د دوی په خبره چې د دغه څانګو په پرانیستو سره به دغه ستونزې حل شي او دغه راز باید په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش ورته اضافي څانګې پرانیستل شي. موږ د دغه څانګو په پرانیستل کېدو سره ډیر زیات خوشحاله یو او اوس امکانات هم د پخوا په پرتله باندې له نیکه مرغه زیات شوي دي. خلکو به یو کال د پاسپورت اخیستلو لپاره انتظار ایست. اوس شکر دادی په یو اونۍ کې د پاسپورت ټول کار خلاصېږي. دوی ډېره زیات خوشحاله شوي، ډېر زبردست کار شوی دی چې دا 3 څانګې فعالې کړي دي. پوښتنه یې همدا دی چې لکه دا 3 دغه څانګې فعالې کړي چې نور ترتیب هم ورته برابر کړي، نور هم ترتیب وکړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د پاسپورت په اخیستلو کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ وو او څو ځله په دې بهیر کې د ستونزو د زیاتېدو له کبله د پاسپورتونو ویش په ټپه ودرېد او تر ډیره دغه ستونزې د پاسپورت ریاست د خلکو زیاته غوښتنه او د دوی کم امکانات په ګوته کړي وو. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.